یا خدای پاکه اختر تېر شو نن یې دویمه ورځ ده او مال ناته پاتې دی یا الله ما خو په دې باندې کرایه ورکړې پنجاب نه داسې څوک راولي چې سر په سر یې وله ورکړم ما تاوان ختم شوی دی خو چې دا مال نه نو دي خدای پاکه هلکه هغه یو کلاک خو الله پاک راوستو یا الله ستا لاک لاک شکر دی پرېږده چې ارزان یې پرې خرڅ کړم سر په سر یې پرې خرڅ کړم خو چې ځان پرې خلاص سره ده السلام علیکم څنګه چل دی استاد خیر دی ټیک ټاک خیر دی جی ټیک ټاک اختر خو تیر شوې خو زما په خیال و چې تا نه یو څاروی مو نه وتوې نه تا خبره ټیک ده وروره یو دوه څاروي وتلي خلک پرې ډېر ګرم راځي زموږ عادت داسې وکړه نه ځکه خلک پرې ګروپ وشي نو څه به کوې نو بس څه به کوو خو بس وروره دغه مال یې ولاړ دی خبره کوه همشه څه د اوبو موبو درک لګي که نه تږې ما وا اوبه ډېرې منه واله که دې خوا راشه داسې کار وکړه بچنګیا ما ته وګوره لاړ شو یو جوس راواله واله ښه داسې کار دی وروره د دې میخې 3.5 لکه روپۍ دي او د هغې بلې 4 لکه دي اوس وایه کومه دې خوښه او دا خو وروره زما خیال دې جوړې خرڅه شوې ده دا چې ایشتې ده خو لکه دلته ولاړه ده که نه صفا خبره دا ده که نه چې اختر دی تیرو او دا څاروي ته پاتې دي او د رشکۍ کې زما د کبابو دکان دی خوښه دي ده مال یې په نیم نرخ راکړه به چې زه د کبابو په دکان کې کړپ کړوب کړمه څنګه دې خوښه ده څنګه په نیم قیمت لکه څو لکه چې 4 لکه ده زه به 2 لکه درکړمه څونه ښه سړی راته ښکارېدې د انسانیت په جامه کې پټ شیطانه داسې خبره دې وکړه که نه قسم په خیله مرغۍ رخ مو چې شو شنګه نه پورته کړم مړه یا لکه تا ته ما څه وویل ته ما نه شرنګ وباسي دا د نیمې خبرې دي دا میخه تا ته ګپ نو تا ته خو پاتې دي که نه نو پاتې دي ولې زه بیا به واپس نه شم ورته خو په نیمه بیه څنګه درکړم نو څه به پرې د لارو کرایانې مرایانې ورکړې خو مال یې راکړه که نه نو خپل سر خو به وکړي که نه مثال خبره خپل سر خو به دې کړي وي 3.5 به دې راکړي وي خیر 2 لکه خو ډېر ناجیزه دی مړه نو ته څه لذت کې خو په نیم نرخ راکړه او زما د کباب په دکان دی بس کې خبره ختموم دله او ته مرده ته په مخه یې چې ما غرتې دلته کې دا نیم په یمه تاوان دې څنګه تا درکړم د شا به مړه جوس مې نه وتوله جوسو تاوان نه مړه کوه زه په مخه دې ښه بس ولاړو سه دلته ولاړو سه ولاړو سه ای دې بي خو باسه زه ته به تر روجې دلته ولاړې دا تا نه څوک هم نه علي خو سم دم ګاکي ما په ما یې نه خرڅې ځه ولاړو سه ځه ورته ما څارویلې څه ګپ خو نه دی میخه ثابت علي دا داسې ریټ څوک کوي ته خو شرمول کې هسې مونږ هغه دونه خواریانې مونږ سره پاره کړي نه چېرته بل ځای کې به یې پته به دې ولګي ای دې کوران کله